د نیوز پریس چینل لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله. ستړي مشئ، پام وکړئ تازه لاندو مهمو خبرونو ته. نړیواله رسنۍ وایي افغانستان سره له تمویل پرته بله چاره نشته. نړیواله ټولنه او امریکا له افغانستان سره تمویل ته اړه ده. رانډ څیړنیز او رسنیز مرکز په یو مطلب کې ویل چې امریکا او نړیواله ټولنه له افغانستان سره تمویل ته اړه ده او افغان حکومت ته هم پکار ده چې د تمویل لپاره نرمښت وښایي. سرچینه کاږي امریکا خپل مخالفین یا له منځه وړي او یا یې منزوي کوي چې د افغانستان په اړه د یوه انتخاب هم ګټور نه دی. سرچینه کاږي چې باید له افغانستان سره د نړیوالو ټولنې تمویل ته ادامه ولري او په دغه هیواد کې د سولې او امنیت له دایمي راتګ سره همکاري وکړي. تر دې وړاندې نورو هیوادونو او نړیوالو بنسټونو هم له نړیواله ټولنې او امریکا غوښتي چې د افغانستان پر وړاندې خپل سیاستونه بدل کړي او له دغه هیواد سره تمویل ته ادامه ورکړي. او پاکستاني طالبان او پوځ دایمي اوربند ته نږدې شوي د بندیانو پر خوشي کولو هوکړه شوې. باوري سرچینو بي بي سي ته ویلي پاکستاني طالبان او د دې هیواد د پوځ استازي په افغانستان کې د روانو خپلمنځي خبرو پایله کې دایمي اوربند ته نږدې شوي دي، خو دواړو لوریو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. له دې مذاکراتو یوې باخبره سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط بي بي سي ته ویلي د افغان طالبانو رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند هم دواړو خواو سره لیدلي او اوربند ته هڅولي دي. بلخوا پاکستاني رسنیو هم راپورونه ورکړي چې د پاکستاني طالبانو او پاکستاني حکومت ترمنځ د ډزبندۍ موده غځېدلې، خو خپله پاکستاني چارواکو لا هم په دې اړه څه نه دي ویلي. د پاکستاني طالبانو ویاند محمد خراساني بي بي سي ته د ډزبندۍ د غځېدو خبرونه ناسم بللي دي. وړاندې دواړو لوریو د مای تر 13 پورې د ډزبندۍ بیانونه ورکړي وو. یاد دې وي چې پاکستاني طالبانو څو ورځې وړاندې د خپلو غوښتنو یو لیست د پاکستان پوځ استازو ته سپارلی و. اوس ریپورټونه وایي د پاکستان پوځ د دې غوښتنو له ډلې د پاکستاني طالبانو د یو شمېر بندیانو د خوشي کولو شرط منلی دی، خو پر نورو غوښتنو مذاکرات دوام لري. د یادولو ده چې د روان کال له فبرورۍ راهیسې په افغانستان کې د پاکستاني طالبانو او د پاکستاني پوځ استازو ترمنځ مذاکرات روان دي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه کوم.